که نظر کې يم ستا سپک الله دې سپک کا که نظر کې يم ستا سپک الله دې سپک کا او که مې درون ګڼې خدای درون دې کا لغره چې ملنګ دې د خپل دره بېنوا کو خدای دې تا کې بېنوا د خپله دره. بسم الله الرحمن الرحیم. د ځلانده ستورو ډیرو ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه زیشان احمد زیشان یو وارې بیا ستاسو په درون خدمت کې د خپل پروګرام سره حاضر یم په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به یې. نن چې زمونږ د کم شخصیت سره مرکه را جوړه شوې ده یقینا چې د دې خوارۍ د هیچا نه پټې نه دي. د دې کلام ډیر زیات خوندور دی او همدغه خوند مونږ مجبوره کو او دا مرکه نن مونږ په چینی کې را جوړه جناب ډیر محترم عظیم خلیل ستاسو ډیره مننه کوجی چې مونږ ته خپل قیمتي وخت را وبخلو. ډیر ګران او ډیر محترم زیشان احمد صاحب او وصال احمد صاحب تاسو دواړو یو جهان مننه کو او خوشحاليګو داسې خلکو ته چې د پښتو خدمت لپاره ګرځي او کوشش کوي نو دا زموږ لپاره د فخر خبره د ویاړ خبره ډیره مننه چې تاسو خپل وخت ویستو مونږ ته راغی. عظیم خلیل صاحب تاسو خو هیڅ نم پټ نه یو جهان خلک تاسو پیژني خو غواړو به چې خپل پیژنګلو را سره په خپل خوږه جبه کې وکړي. زما خپل نوم چې کوم دی ګل عظیم دی او تخلص می عظیم دی او په کام باندې خلیل یم غوریا خیلو کې د اچنی بالا اوسیدونکو یم او د والد صاحب نوم می محمد صالح دی. ادبي دنیا کې مکلک نه قدم کې خودو جی زما باره کې اکثر خلک دا ګومان کوي چې دی ډېر زوړ لیکوال وي حالانکه داسې نه ده. زه 2012 کې ریټایر شوم او 2013 کې بیا زما ادب دنیا ته راتګ وشو. هغه هم د ادبي کتابونو د لوست په وجه خاص کر د عبدالرحمن باباجي دیوان مې ولوستو او د هغې نه بعد ما د ادب دنیا کې خپل قدم ایښی 2014 کې. ډیره ښه ده جي تاسو چې کله کلام لیکلو یا اوس نو د غزل اسلام هم د چا نه کوله یا د چا نه د غزل اصلاح اوس کوئ؟ زما خو عزیز الرحمن عزیز صاحب زما استاد دی او په لومبي ځل مې په یو دغه کې ناستو دعا کې ناستو او په اول ځل ما په 2014 کې د خپل غزل ویلو او ما ته بیا عزیز الرحمن عزیز صاحب ډیر داد راکو او ما ته ویل چې یو ورځ بکینو او تاسو ما ته خپل کلامونه ټول خي او نور ما چې کوم زیات تر اصلاح د بس کتابونه مې لوستي دي او چې کوم د ادب باره کې کتابونه نو دا غینه مې خپل لکه زده کړې. ډیره ښه ده جي په کوم صنف کې ډیر کار کړی دی؟ غزل هم ډیر لیکلی که نظم که نثر؟ یاره جي ما اول کې په غزل باندې ډیر کار کړی دی او بیا هغې نه بعد نظم او نثر کې مې اوس ډیر زیات شوق دی نو اوس مې انشاءالله نثر ته خیال دی خو زیات کار مې په غزل کې کړی دی. ډیره ښه ده جي دا راته ووایي چې پښتو ادب کې په کوم صنف کې تاسو ته کمې ښکاري چې آیا په دې کې د کار وشي؟ دا چاربیته چې کوم ده نو دا بیخي زمونږ د صنف نه صنف کې خوشته په کتابونو کې خوشته خو زمونږ د شاعرانو د استعمال نه یعنی دی لیکي نه نو په دې وجه زه مخکې ما دا وینا کړې وه چې چاربیته مونږ شاعرانو له بیا ژوندي کول پکار دي او بلکې هغه چې کومه زړه چاربیته و کوم عبدالواحد ټیکهدار چې به لیکله نو هغه خو بیخي نشته بیخي ورکه شوې ده نو زه دا محسوسوم چې چاربیته بیخي اوس څوک نه لیکي. بالکل ډیره ښکلې خبره تاسو وکړه او د دې کمې ډیر زیات محسوسیږي زموږ د زړه خبره تاسو وکړه. دا راته ووایي چې ستاسو یو کتاب خو چاپ دی د هغې نوم هم مونږ سره شریک کوي او بله دا ووایم چې په هغې کې نظم تاسو ډیر لیکلی که غزل؟ ډیره مننه. ما دا کتاب چې کوم دی دا تذکره کتاب دی تذکره ده د شاعرانو په دې کې تقریبا 13 شاعران دي 14 شاعران دي
د هغې تذکره د هغې لس کلامونه یې او پیژنګلو د هغې او مؤلف زه او بلال فدا سرحدي او بل کتاب چې هغه ډېر اهم کتاب دی او هغه مونږ را شروع کړی دی په شریکه اچینې د تاریخ په رڼا کې په هغې باندې مونږ تقریبا لومبنی چې کوم کار دی هغه هم کړی دی خو هغې کې لږې ستونزې په دې زیاتې دي چې زمونږ کلی ډېر وروستو پاتې شوی د دغه نه نو په دې وجه باندې مونږ ته معلومات ډېر په سخته میلاویږي نو هغې پسې ګرځو او انشاءالله چې دغه کتاب نه بعد به بیا زه خپله شعري ټولګه او بل کتاب زلند سیرې او بل د عزیز مابا چې کوم شاعري ده نو هغه ما راجمع کړې ده بلکې ما تقریبا نیمه لیکلې ده نو دا څلورو کتابونو ته مې خیال دی او دا یو انشاءالله چاپ شوی دی ډیره ښه ده ډېرې خوندورې خبرې تاسو وکړې ډېره د فخر خبره ده او شکر دی لکه چې بیا هم نن په وخت کې چې هر سړی په خپلو خولو کې ډوب دی او یو کس راپاسي او هغه د خپل کلي تاریخ راژوندی کوي او هغې دپاره هلې ځلې کوي نو یقینا چې دا ډېر زیات ستاینې کار دی چې تاسو یې کوئ عظیم صاحب دا راته ووایي چې ادبي ټولنو کې ناسته د نوي کول دپاره څومره فایده لري زما په خیال کې د چې کوم نوي کول چې کوم د ادب میدان ته راځي نو هغې دپاره اصل میدان د ادبي ټولنې که ادبي ټولنو ته راشي نو دوی به معیاري شعر لیکل چې کوم دا به زده کړي او که نه د دې نه علاوه کار کوي نو بیا به معیار نه پیژني نو که معیار څوک پیژندل غواړي او معیاري لیک کول غواړي نو هغې دپاره ادبي ټولنو کې شرکت ډېر ضروري دی خلیل صاحب ستاسو کوم یو کلام تر اوسه پورې فنکار ویلی دی یو کلام ویلی دی کامران سنگر دی هغه ویلی دی او نور چا د ما ورکړی نه اعلان کې ما نه ډېرو خلکو غوښتنه ډېرو فنکارانو کړې ده خو زه اصل کې د نعت طرف ته زما ډېره توجه ده نو دې وجې نه ما چاته نه یې ورکړی او دغه یو کس چې دی هغه بغیر تپوسه ویلی دلته که مشهور شي بیا مزې کوه دلته مجبورو ته خلک نه ګوري دغه کلام چې کوم دی کامران نامه ده هغه ویلی او نور کلامونه چا نه دي ویلي صحیح ده چې ډېره مننه کوو ستاسو خوندورې خبرې خو مونږ واورېدې کتونکو به هم ترې ډېرې مزې اخیستې خو ستاسو کلامونه را سره شریک کړئ جي مهرباني وکړئ دا د لنډ بحر یو کلام دی عشقه ستا خمار او زه عشقه ستا خمار او زه ته او ستا بیمار او زه دغه مې روزګار او زه دغه مې روزګار او زه ستا مینه سرکار او زه او ستا په لور مزل کول ستا په لور مزل کول ستړې ستړې لار او زه او یو په بل ډاډه اوسو یو په بل ډاډه اوسو ستا هغه اقرار او زه دواړه ښه خوشحاله یو دواړه ښه خوشحاله یو غم زما د یار او زه او ستا په تمه درې واړه ستا په تمه درې واړه شپه او انتظار او زه او ستا هرې وعدې سره ستا هرې وعدې سره سم د ګوتو شمار او زه یا مې د عمل جزا یا مې د عمل جزا یا مې نصیب خوار او زه دا زما ریښې ګریوان دا زما ریښې ګریوان دا مې ستنه تار او زه او بې د خدای د ذکر نه بې د خدای د ذکر نه څه ووایم قرار او زه بې د خدای د ذکر نه څه ووایم قرار او زه او کاش چې په حجاز کې وې کاش چې په حجاز کې وې ستا عظیم دربار او زه زه د کابل نوم که ته ناقدره زه د کابل نوم که ته ناقدره زما د زړه مات کو په څه ناقدره زه د کابل نوم که ته ناقدره زما د زړه مات کو په څه ناقدره لکه چې تا تر پښو لاندې کړلو لکه چې تا تر پښو لاندې کړلو داسې څوک نه ماتوي زړه ناقدره او دلته اوس قدر د ناقدرو کېږي دلته اوس قدر د ناقدرو کېږي د قدر وړ خلک شو ښه ناقدره
دلته اوس قدر د ناقدرو کېږي د قدر وړ خلک شو ښه ناقدره بعضې پوهېږي د یو بل په قدر بعضې پوهېږي د یو بل په قدر بعضې د کوره وي پاخه ناقدره بعضې پوهېږي د یو بل په قدر بعضې د کوره وي پاخه ناقدره او خدایه له هغه وخته ما وساتې خدایه له هغه وخته ما وساتې چې د انسان د شمه زه ناقدره او لکه چې نن شو قادیانۍ لعنتي لکه چې نن شو قادیانۍ لعنتي دا به مدام وي داسې پړه ناقدره لکه چې نن شو قادیانۍ لعنتي دا به مدام وي داسې پړه ناقدره او عظیم حیران شو د ادب محفل نه عظیم حیران شو د ادب محفل نه بېذوقه خلک و چې تله ناقدره دا جي زمونږ یو ټولنه کې مونږ ته طرحه راکړې شوې او د عبدالرحمن باباجي په طرحه باندې کلام نو دا هم داسې ناتیه غونته دی تا د عشق په تیغ حلال قبر ته یوړو تا د عشق په تیغ حلال قبر ته یوړو ای مرګیا تا بلال قبر ته یوړو او دا پوښتنه هلته نه وي چې په نسب دا پوښتنه هلته نه وي چې په نسب چا ملک او چا کولال قبر ته یوړو دا پوښتنه هلته نه وي چې په نسب چا ملک او چا کولال قبر ته یوړو څوک دې وښایي تر ننه دې دنیا نه څوک دې وښایي تر ننه دې دنیا نه چا د ځان سره خپل مال قبر ته یوړو او فرښتونه به جواب کې جواب غواړي فرښتونه به جواب کې جواب غواړي عمر ځان سره جلال قبر ته یوړو او پس له مرګه بدن د پاسه خورو پس له مرګه بدن د پاسه خورو پښتنې د حیا شال قبر ته یوړو پس له مرګه بدن د پاسه خورو پښتنې د حیا شال قبر ته یوړو او هم په هغه حال پاسیږي به محشر کې هم په هغه حال پاسیږي به محشر کې چې څوک په څنګه حال قبر ته یوړو او بدعمله که مالدار او که غریب وو بدعمله که مالدار او که غریب وو ځان سره یې تش ملال قبر ته یوړو او دا بدن او دا کفن به خورې کېږي دا بدن او دا کفن به خورې کېږي که یې هر څومره سنبال قبر ته یوړو او شهادت یې د مرګي په وخت نصیب شو شهادت یې د مرګي په وخت نصیب شو دی عاشق د عشق کمال قبر ته یوړو د ژوندون شمه طوفان د اجل مړکه ځان سره یې سور او تال قبر ته یوړو ای عظیمه یو بچی دې کړو دینداره ای عظیمه یو بچی دې کړو دینداره دغه یو بوټی دې نال قبر ته یوړو دغه یو بوټی دې نال قبر ته یوړو ډېره مننه جي ډیره مننه کوو چې د عظیم خلیل صاحب او د هغې کلامونه هم خوندور و د هغې خبرې هم خوندورې وې اړم غواړي چې نورې خبرې هم ورسره وکړو خو چونکې وخت کم دی نو عظیم خلیل صاحب نوي کل ته څه پیغام ورکوئ ډېره مننه نوي کول ته به زه دا ووایم چې یو خو پښتو ادب دا صرف د پښتو ادب خدمت نه دی پښتو ادب کې د اسلام خدمت هم کیږي او پښتو ادب کې د پښتو خدمت هم کیږي دواړه څوک کول غواړي دواړه کیږي بل په پښتو ادب کې د معیار خیال ساتلو لپاره پکار ده چې نوې کول چې کوم اوس ادب میدان ته راځي هغې له دا پکار ده چې یو خو په دې خوشا ټولنو کې شرکت کوي بل مطالعه ډېره زیاته ضروري ده بغیر مطالعې زه څه وایم که یو سړی معیار وپېژني د کتابونو شوق چې کوم دی هغه ورک شوی دی بس دغه نیټ باندې پی ډي اف دی او پی ډي اف څوک ګوري نه نو زه یم چې کتابونه ځان له واخلي د پښتو کتابونه بل زه دا هم عرض کومه چې په هر یو علاقه کې کم از کم هر یو کونسلر له هر یو ناظم له دا پکار دی چې یو لایبرري د پښتو جوړه شي چې دا نوی کول په لویه سطح په مدرسو په سطح یا د سکولونو په سطح خو مشکله ده بیا هم موږ غوښتنه کوو چې ودې شي خو کم از کم په دې سطح خو موږ کولی شو چې په خپلو کلو کې موږ د یو لایبرري د پښتو جوړه کړو او د پښتو کتابونو نه د پښتو کلچر نه د پښتو چې کوم ادب دی د دې نه خپل کشران چې کوم دی دا خبر کړو نو دا یوازې زموږ د شاعرانو ذمهواري نه بلکې دا د هر یو پښتون
او خاص کر د هر یو تعلیم یافته او د هر کلیواله د هر ناظم او د هر کونسلر ذمہواری چې پښتو لپاره کار وکړي او د اسلام لپاره کار وکړي. ډېره زیاته مننه. ډېره مننه کوم چې تاسو د وخت راکولو هم خبرونه سرته رسي. د وصال صاحب هم ډېره مننه کوو، د عظیم خلیل صاحب هم ډېره مننه کوو. بیا به راځو د یو نوي پروګرام سره، د یو نوي شاعر سره. تر هغې پورې الله پامان.